د خاکریز ولسوالۍ علماو او مخورو له کندهار والي صاحب سره وکتل. د دوشنبه پر سهار د خاکریز ولسوالۍ علماو او مخورو ولایت مقام کې د کندهار والي الحاج ملا محمد شیرین اخوند سره وکتل چې یاد لیدنه کې راغلو علماو او مخورو د نظام څخه د ملاتړ او د غراض د ولایتي ادارې سره د هر همکاریو څرګندولو ترڅنګ د دې ولسوالۍ یو شمېر ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه هم د کندهار والي صاحب سره شریک کړل. لیدنه چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه، په بل کې د خاکریز ولسوالۍ څخه راغلي علماو او مخورو کندهار والي صاحب ته د نوې دندې مبارکي وویله او په خپلو خبرو کې خوښي وښودله چې د اسلامي امارت په راتګ سره اوس الحمدلله په امن، خوښي او خوشحالۍ کې ژوند کوي او ډاډ یې څرګند کړی چې د نظام تر چتر لاندې به ژوند کوي او د دې اسلامي او شرعي نظام ملاتړ او اطاعت به کوي. دوی د غراض د خاکریز ولسوالۍ د عمومي لارې ستونزه له کندهار والي صاحب سره شریک کړه او غوښتنه یې وکړه تر څو ولایتي اداره دې ورته یاده لاره جوړه کړي، ځکه د ولسوالۍ اوسیدونکو ته د تګ راتګ پر مهال ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. ورپسې کندهار والي الحاج ملا محمد شیرین اخوند تیرو 40 کلونو په خاصه توګه په تیرو 20 کلونو کې د اشغال په وړاندې د خاکریز ولسوالۍ د خلکو د کلکې مبارزې او د غراض د قربانیو ستاینه وکړه او ویل ستاسې مبارزه او قرباني به مو هیڅ له یاده ونه وځي. کندهار والي صاحب زیاته کړه د اسلامي امارت ټول مسؤلین د ولس خدمت وقف شوي، نو زموږ په شمول ټول مسؤلین د توان تر کچې پورې د ځورېدلي ولس ته خدمت کوي. نوموړي راغلو علماو مخورو ته د خاکریز ولسوالۍ د نورو ستونزو ترڅنګ د دې ولسوالۍ د عمومي سړک د جوړېدو په اړه وویل تاسو ته ډاډ درکوم چې ولایتي اداره به ستاسې ته هرې ستونزې او غوښتنې ته رسېدنه کوي. د خاکریز ولسوالۍ د عمومي سړک د جوړېدو په اړه به د توان تر کچې پورې هڅه وکړم او په دې برخه کې به له هرې ممکن لارې کار واخلم.